دا چې راغلي یو د خپرونو په لړ کې سرخرود ولسوالۍ ته یاره انشاءالله چې اوس خو دا د شفتالانو بوټي دي او دغه دي که نه دا شفتالین پکې ولاړ دي خواته الوګان دي لاندې توتک دي او منطقه کې شکر آباده ده خو خبره داسې ده چې مزاحمت ورکوي انډیواله نشته نرخونه نشته دی نو څوک مزاحمت ورکوي دا دغه مزاحمت د دواګانو والا انډیواله دا دغه مزاحمت دی ټول دومره مزاحمتونه دا مرضونه ورکوي که نه چې دغه به ما 100,000 روپۍ مصرف کړی 100,000 روپۍ والا به بلا دغه ورته راوړي دوا یو جریب نه 125 تقریبا راځي یو جریب نه داسې وایي یو پایکاټ ته راځي یو وړې پایکاټ یو 50 پیسې به راځي په کشمالو کې ورته پټ شه د جلۍ پلار چې راغی ورته پخو کماینه ته لاړ شه دننه نه مړه یاره هغه چېرته زموږ په نصیب کې دی هغه چې خو بیا خو د هغه د انډیوال خبره سي خوار و زار نه یو که وای جاپان افغانستان خو په یو وخت کې آزاد شوي جاپان افغانستان خو په یو وخت کې آزاد شوي جاپان وګوره چې یو ښار د هلیکوپټر په ذریعه باندې د هترو سپرې کېږي ما ورته وګوره چې یو بل وژنم ځکه په وینه باندې سره کړو تم ځان ته مسلمان وایي زم ځان ته مسلمان یم د افغان لینز درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ له ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا هم درته هرکلی ښه راغلاست وایم دا چې راغلي یو د خپرونو په لړ کې سرخرود ولسوالۍ ته د سرخرود ولسوالۍ ډېرې ښکلې منظرې دا در باندې ننداره کوو دلته راغلي یو دا چې په دې وروستیو کې په سرخرود ولسوالۍ کې خلک د توتي زمیني ډېر زیات صفت کوي چې دغه ولسوالۍ کې ډېری دهقانان او بزګران له توتي زمیني ډېره زیاته استفاده کوي اوس یې کري او د هغې حاصلات را شروع شوي دي نو دلته موږ هم راغلي دا ننداره هم در باندې کوو او په څنګ کې دلته په دغه ولسوالۍ کې ډېر یو ښایسته باغ چې اوس موږ ورسره مخامخ هم شولو د شفتالانو ونې همدارنګه د بادامو د الوګاټو ونې د دې ننداره هم در باندې کوو د بزګرانو سره هم خبرې کوو چې دوی څه نظریات لري څه نه لري دا ښکلې ویډیو په تر اخره پورې وګورئ دا ننداره کوي موږ له پیل نه تر پای اوسه ډېر ښایسته کلیپونه هم درته راغیستي دي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زه درنو لیدونکو دغه باغ ته ګورو چې لومړي سر کې خو واقعیت چې د دې دا منظرې وګورو ډېرې مزیدارې دي تاسو دا ښکلي شفتالان وګورئ چې په لومړي سر کې دا په سرخرود ولسوالۍ کې چون رسېدلي هم نه دي خو تقریبا 20 ورځې 15 ورځې کې به انشاءالله د هغه د پختګۍ ساحې ته رسېږي کیمرامین تاسو دا وګورئ څومره یو ښایسته یعنې که واقعیت ته نظر وکړو د افغانستان هره سیمه هره ساحه هغه چې که دهقانان پکې خپلې خواریانې کوي محنتونه کوي هغه رنګ راوړي په هره برخه کې که موږ کوشش وکړو محنت وکړو نو دا هغه زموږ د لاس ثمره ده تاسو وګورئ
شفتالو چې نور کله د ایران او یا د پاکستان ځینو نورو ملکونو نه راتله اوس په خپل هیواد کې دلته ګورو دلته کېږي نو د دې به قیمت هم ښیي د خپل هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دا بهترین شی دی نو وګورئ چې څومره یو ښایسته منظرې دی خو بیا هم لږ څه چې ماته داسې ښکارېږي چې دغه شفتالانو لږ یو څه مرض هم ماته ښکاري چې کړی دی خو دا به د دې امکان دی لري چې دویم فصل یا اول فصل نو دا یو مشکل هم کېدی شي وضو نورې نندارې هم در باندې کومه دغه باغ واقعیت که وګورو ډېر په زړه پورې په دې ده چې هم پکې د مرغیو شور ماشور او ورسره په خوا کې د سرخرو د ولسوالۍ دا اوسنی موسم دا ډېر مزیدار ده د ښار شاوخوا چې وګورو ډېره ګرمه هوا هلته دا ګرمي را پیدا شوې انځر وګورئ چون تر اوسه پورې د انځرو سیزن دم نه انځر د انځر سیزن لا نه دی خو فکر کوم دا چې دی شنډ دی دا ګل هم نه دی کړی او امکان دی لري چې دا اصل هم نه ورکوي دا ټوله ساحه دا چې دا د شفتالانو مربوط ده لوکاډو ساحې ته هم ورځو د توت زمیني ساحې ته هم ورځو ته راځه راپسې راځه اوس چون وخت د شفتالانو موږ داسې یو موسم کې هم راغللو چې پاخه هم نه دي او رسېدلي دي زه د دې دا دهقان پیدا کړم نور معلومات به هم راته راکړي اوس چون تنها راغلی یم وروسته ګورو درنو لیدونکو یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم دلته یو ماما لګیا ده او آخري وي له ده سره به هم مرکه وکړو دا فکر کوم همدغه باغ کې ډېر مصروفه ده ماما السلام علیکم مزاحم شوم درته وعلیکم السلام خاص په خیر تراري ده صحت ده ښه ده شکر په خیر جوړې ته خو په خیر باندې رالې کینه ته خو به ستړی شوی خوشحاله اوسې ولا ستړی کېدو خو شته دی دا پکې ځکه چې واښه دی دیکاني ده او هر څه انډیواله دغه دی نو خیر نوم دې راته ووایه نوم مې شمس الرحمن ماما د کوم ځای زه خپله د خوږیاړو یم خو دلته دیکان یم زه دیکان یم دغه باغ کې خو چې موږ مخکې راغلو هم لیدل شفتالانو ونې وې نور هم داسې څه بوټي پکې شته ده چې بیا موږ وګرځئ پکې یاره انشاءالله چې اوس خو دا د شفتالانو بوټي دي او دغه دي که نه دا شفتل هم پکې ولاړ دي خوا تالوګان دي لاندې توتک دي او منطقه کې شکر آباده ده خو خبره داسې ده چې مزاحمت ورکوي انډیواله نشته نرخونه نشته دی نو څوک مزاحمت ورکوي دا دغه مزاحمت دا دواګانو والا انډیواله دا دغه مزاحمت دی ټول دومره مزاحمتونه دا مرضونه ورکوي که نه چې دغه به ما 100,000 روپۍ مصرف کړی 100,000 روپۍ والا به بلا دغه ورته راوړي دوا صرف د دوا مې ورباندې شیندل څومره سیزن کې دا رسیږي اوس تقریبا لږ خام دا داسې وایه چې خام دي دغه میاشت بله میاشت آخر کې دا رسیږي په خیر سره بله میاشت آخر کې بله میاشت دا چې شی دی سور دی که نه دا اوس سور شروع دی جوزا کې دا په خیر سره وځي که د خدای رضا وي څنګه دي کارونه هم څنګه دي نو کارونه ولا نشته داسې خاص کارونه نشته دا زلمیان ګوره بېچارهګان هم داسې وزګار ولاړ دي په خدای باور وکړه چې تباه و برباد دي دا مخلوق دي دې منطقې ځکه اوبه نشته اوبه مشکل شته اوبه مشکل بې درکه مشکل دی انډیواله که اوبه راشي هغه مې 15 لس ورځې مو اوبه وي بس خوړ کې تېرې شي بیا انډیواله ټیولو ته بیا دغه ایستاد په 1,000 روپۍ مونږ اوبه اخلو نور د دې نه علاوه په داسې نور شی تاسو کرلی دي که نه یاره نور هم شی پکې نه دي کرلي همدغه دغه باغ دی د شفتالو او همدا شفتالو باغ د غنمو پټی بل نشته دغه پکې نشته دا شفتال هم پکې کرلی خدای خبر شه چې دا به هم څه رقم دا تقریبا د شفتالانو سیزن په څومره وخت کې رسیږي دا شفتالانو سیزن د حمل نه رانیولي په خیر علي ښې پنځو میاشتو کې رسیږي شپږو کې او شپږو کې دا سیزن رسیږي شپږو میاشتو کې رسیږي غواګانې دې هم ساتلي که نه یاره داسې یوه وړه چې غوا مې ساتلې ده داسې غټه غوا نه ده شیدې پیروي مستې نه مړه یاره هغه چېرته زموږ په نصیب کې دی هغه چې وخورو بیا خو د هغه د انډیوال خبره سې خوار وزار نه یو که نه ښې ماشاءالله څو ودونه دي کړي دوه دغه دی دوه ودونه یې کړي دي ځکه خو داسې سړی تکړه دی بچیان دې څو دي
بچیان مې 5 مال د خدای ده. ها کنه شکر الحمدلله ما یو واده کړی خو دا خلک ما ته دلته وایي ته بل واده مو وکړه که نه ځکه مې درته دویم واده لپاره دویم واده لپاره هم ځان تیار کړی چې اوس پروردګار وسه ورکړي پیسې کومه دي یار که پیسې خو ټولې دا سیزن چې د په خیر سره و زه خو په دې نه خو دا خو ما سره د دکانۍ سیزن دی که نه دا خو ټولې زما نه دي که نه یار څلورمې سیزن به څه شي چې څلورمه تا ته روپۍ مخکې چې زه داسې راغلم ځان سره د یو نیم داسې ټپې مپې زمزمه کولې یاره هغه خو عاشق شوی هغه خو نورعالم خان دا ټپه وکړله ماته که نه هو که نه بیا ما ورته ویواله که دا کار داسې مه کوه مازدیګری دی تا داسې لږ ګپې برابر کې نه پوهېږم چې څنګه دا ډېر ګپ شپي سړی دی هو ګپ شپي دی دا ګپ لږ لګوي که نه ځکه ما ورته خوشحاله اوسې داسې نور څه مشکلات تاسو دي دغه بوټي چې ما ولیدل ډېر داسې کمزوري راغلي دي د اوبو وجه ده د پرو د نشتون وجه ده نور څه داسې دوایي مشکل ده څنګه یاره د دوایي مشکل دی نه د اوبو مشکل شته په بیه ورته اوبه راوړو ساعت په 1.5 سره او نه د بل شي مشکلات خو صرف د دوایي مشکلات که داسې صحیح امکانات ورته برابر شي څه هیله امید شته ورته شکر دی او هیله امید خو همدې ته دی چې الله تعالی دغه په خیر سره وکړي او بس سر ته ورسېږي څنګه ځوانه ته ته ښې را دې خوا که نه جوخ شه ته خو هم بیخي داسې غلی ښه به چې معلم صاحب څنګه ته ښې نوم عبدالشکور دی د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د فتح آباد د کلي اوسېدونکی یم. ښه او دی وایي چې معلم دی چېرته وظیفه لري هو کوم ځای کې بس خیرآباد متوسطه ښوونځي کې استاد خیرآباد متوسطه متوسطه څه شي استاد دی ریاضي استاد د ریاضي استاد دی د ریاضي استاد ډېر داسې جدیت ډېرې کوي دا ولې نه اصلا زه خپل اقتصاد نه فارغ یم خو ریاضي بخش کې تدریس کوم دغه د مکتب په دوران کې چې زه خپله هم عموما دغه د ریاضي استادان د فزیک استادان دا برخورد ډېر داسې جدي ده ولې حالا داسې دی چې زیاتره استادان نور په تنګ شي ځکه شاګردان ته بار بار درسونه وایي او شاګردان زیاتره چې دغه مضامینو سره دلچسپي نه لري خو داسې دی چې معلم بیچاره تمام ورځې لګی شي هغه شاګرد هم ورسره نور داسې شي چې ښه ستړی شي ځکه د پوهنتون یو استاد یو ورځ یو سوال شروع کړی و ها یو فارموله یې رسوله هغه نیمۍ ته رسېدلې وه او شاګردانو رخصت کړي وي دا فارموله باندې بیا سبا کار کوو چې سبا راغلی نتیجه صفر شوی یو شاګرد رسېدلی استاد زموږ دین په مغزه ګډوډ کړو نتیجه هم بیا صفر داسې خفه کېږي نو خامخا نو د ریاضي استادان نو عموما څنګه ته دلته په دهقانۍ سره بوخت یې هو مونږ خپل هم دهقاني کوو دلته څه شی دي کرلي تا فی الحال چې دی همدا غنم دی ګندنه ده اینجا ده او توت زمینی نشته زه خو واده نه دی کړی که نه فضل د دو بچي دي او که نه واده خو یې کړی دی اوس ما ته او ښه زما رښتیا وایي ښه معلم صاحب څنګه دي د دهقانۍ کارونه خو عموما ډېر زیات سخت دي تاسو ولته استاذۍ کې هم بوخت یاستئ بیا دلته تمام ورځې راشي ډېر داسې خسته کېږي والا داسې دی چې مونږ ورسره عادت یو او عادت شوی یو که چیرې ونه کړو دغه دهقاني مو نه کړو که نه یوازې په استادۍ په معاش هم ګزاره نه کېږي څو روپۍ معاش دی ستا فی الحال چې دی مونږ لیسانس 9300 روپۍ 9300 هغه شي او نور خو دلته ښه دی برق بیل در باندې نه راځي کور کرایه در باندې نشته مصرفونه خلاص دي ته خو ټول بچت دي یقي بچت دي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ مننه خیر اوسئ نور دلته څه کرل کېږي چې موږ هم په وطنوالو د هغې ننداره وکړو چې وګورو یاره دغه مونږ خپله سره د فتح آباد چې دی دی کې چې کومه څه تخم راوړی انشاءالله چې حاصل ورکوي خو د اوبو لږ څه مشکل دی اوبو مو انشاءالله ډېر مشکلات رافع شوی ده ځکه سولري سیستم دی خو باید موږ ته دغه سرو بخش کړي او همدارنګه د دواګانو بخش کړي دولت همداسې موسسات ډېر زیات کومک وکړي ځکه که چېرې کومک وکړي نو زموږ حاصلاتو کې زیاتوالی راځي سږ کال ماشاءالله دغه توت زمیني چې د حاصلات ورکړي د نورو کلونو په نسبت او دهقانانو چې دی دغه مشکلات هم رافع کېږي او نور مزدوران کار کوي نو دغه بخش کې که چېرې کار وشي نو انشاءالله دغه د توت زمیني د سیزن د ویستلو کې خو به تاسو سره کارمندان هم هو کارمندان زیات دي ځکه دلته اوس مزدوري چې دی خلک ورکوي مزدوري چې دی د ان 400-500 پورې چې دی خلک مزدوري ورکوي څه کال یې حاصل څنګه و دی څه کال ماشاءالله حاصل بیخي ښه د نورو کلونو په نسبت د دې ننداره به راباندې ته وکړې نو انشاءالله ننداره به راباندې وکړې وبه ګورو د توت زمیني بعضې خلک امکان دی لري چې موږ پېژني هم حتی نه او ورسره په خوا کې دې سره بله نه دي دا څنګه کرل کېږي کوم ځای کې کرل کېږي دې بوټی غټ دی وړوکی دی داسې ډېر خوشحاله اوسئ هلته هم ځو هغه به موږ ګورو درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ
درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم دا چې مخکې مې یادونه وکوله چې دلته ځینې ملګري بلګیا یي هغوی خامخا د توت زمیني په راشکولو باندې بوخت دي دوی ګورو چې دوی څه کوي او څومره وخت نه لګیا دي له دوی سره هم مرکه کوو ځوانانو ستړي مه شئ په خیر جوړ تکړه ښې ستړی مه شئ بخیر سره ښې جوړې بخیر قراري ده صحت د برابر ده جوړه څه کوئ ولا چې بس مکاني توتان هم کرلي بس دې کې مصروف یو لګیا توتان ټولوو توت زمیني خو ماشاءالله ډېر د توت زمیني په شکولو باندې بوخت یم هستئ چې وخت مو نه نیسم ځان دې راته معرفي کړه زما نوم مصطفی خان دی د ننګرهار ولایت د سقوط ولسوالۍ د فتح آباد د کلي اوسېدونکی یم څه کوې ولا بس همدې توتانو کې مصروف یو نو توتان ټولوو توتان ټولوئ دا د ونې توت دي که د ځمکې دا خو ځمکني توتان دي ځمکني توتان ته راس دا کمره راځي خو راوړاندې کته ماشاءالله ډېر یو ښایسته توت دي دا خو موږ ترېنه خبر نه وو زیاتره هېوادوال هم ترېنه خبر نه وي چې دا دومره ښایسته میوه الله تعالی موږ ته په خپل ملک راکړې ده او دا د حاصل یې کېږي ډېری خلک د دې سیمګان موږ دې نه خبر هم نه وو بېشک همداسې دا دا څومره وخت کېږي چې دا کرل شوي دا خو والا تقریبا په جوزا کې کرل کېږي مینه چې کرې نو دا په جوزا کې کرل کېږي او نو اوس دا ټیم د تقریبا یو میاشت کېږي چې وخت ولکه مونږ څومره ځای دی کرلی څومره ځمکه دی کرلی دا خو داسې وښایه تقریبا یو 2.5 جریبه ځمکه هم کرلی 2.5 جریبه 2.5 جریبه ځمکه چې دا کله تاسو د دې شکول کوئ راغه کوئ کسان ورسره خامخا مصروفېږي بیا دلته بوخت دي بلکل همداسې ده دا خو په یو کس او دوه کسانو باندې نه کېږي چون چې دا د ډېرو خلکو کار دی نو طبعا مونږ سره تقریبا مازدیګری او شوقي لګیا ویش کول دی که نه د هغه د خرڅون لپاره ویش کول مزدوران خو تللی دي کوم کاریګر ټیم چې د هغه لاړ دی په خپله مخه باندې نو دا هم شوقي څو ملګرو لپاره ټول کړي دي او ټولوي چې هغوی ترې استفاده وکړي خوشحاله اوسئ په دې تقریبا مونږ سره تر 100 کسانو پورې کاریګران دي خلکو لپاره هم د کار زمینه مساعدېږي او دام لکه یو ښه بوټی ده نو داسې څومره خوښ هستئ د دې خپل دغه حاصل نه چې سږ کال یې د دې توت زمیني حاصل ورکړی ده ستاسو ولا نور تر خپل اندازې پورې انشاءالله ټول دهقانان ټول بزګران خوشحاله دي چون چې هغه پخواني کښت چې د کوکنارو هغه له منځه لاړ هغه یو حرام بوټی و اوس په فلحال د کوکنارو په ځای دغه رواج شوی ده انشاءالله ټول خلک ترې خوشحال دي د کوکنارو په ځای دا ډېر ښایسته بدیل هم دی ښایسته بدیل ده حلال رزق ده حلال بوټی ده یو څوک یې خوري د دوا پسې خوري یا مثلا یو څوک مریض وي ګټه زیاته ده ډېره زیاته مننه معلم صاحب مخکې هم تا سره مرکه کړې وه خو بیا هم دلته هم لاس راغلی کومک هم د ده ډېر زیات و څنګه دی ستاسو د کار سیستم په خیر سره ماشاءالله ښه دی کار ښه ټټ روان دی تاسو هم شوقي راغلی مخکې درنو لیدونکو معلم صاحب موږ سره هلته مرکه مو کوله خو چون موږ دلته بلد نه وو دې ساحه کې معلم صاحب راوستو چې دا د توت زمیني په ټیم را باندې وګوري د دې دغه اصل وګورو د دې دا پټی وګورو چې څنګه دي څنګه نه دي نو د واقعیت کومک هم راسره وکړو خوشحاله اوسئ اباد اوسئ معلم صاحب همدلته خو ستاسو هم څه ځمکه وي یاره موږ خپل همداسې 3 جریبه هم تقریبا کرلی څنګه ستاسو حاصلات ماشاءالله ښه دی حاصلات بالکل ښه دی د نورو کلونو په نسبت ځکه چې تېر کال موږ توت زمیني چې د بارانونو له امله چې دی ډېر زیانمن شوی سږ کال یې بارانونه سږ کال الحمدلله آفتونه تر اوسه چې دی نشته ماشاءالله حاصلات یې ډېر زیات څومره خوښ هستئ تاسو انشاءالله موږ ډېر خوښ یو الله نه راضي یو کوکنار کرل د دې حاصلات ډېر زیات بالکل کوکنار خو چې دی ورام بوټی دی او د هغې نه توت زمیني ښه بدیل دی او سږ کال خو ماشاءالله د دې حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دلته ډېر زیات کارګران هم په دې کې مصروفه وو یعنې هېڅوک داسې احساس نه کړو چې موږ وزګار یو ځکه ټول مصروفه وو دغه ته دې خوا راشه که نه ځوانه ته خو هم لګیا وې مصروفه وې څنګه ته ستړی مه شې ستا نوم څه دی وسیع الله خانه څه کوې ته دلته توتان ټولو ټولې ځان ته ټولې که موږ ته نه تاسو ته موږ ته ټولې نو ځان ته به د ټولو داسې اوس موږ بهانه کوې نه ځان ته نه ټول تاسو ته ټولو څو ساعته دلته پټي کې کار کوې خپله نو کله تر 12 پورې ختمېږي او کله تر 1 پورې ختمېږي او یا وختي ختمېږي هر رقم ختمېږي نو مکتب دی ویلی څوم صنف کې دریم صنف کې څوم نمره یې ته څه کال دویم نمره وم بل کال دریم وم څه کال دویم شوي ولې دویم شولي کوشش دې وکړو کوشش وکړی او درسونه یاد کوم مضمون کې ډېر تکړه یې پښتو کې که زه نه پوښتنه کوم جواب یې سره پښتنه وکړه پښتو کې د څوم کې وي ته دریم کې ښه پښتو کې به زه درنه پوښتنه کوم صحیح ده د پښتو خاص توري څو دي
خاص توري و به نه ګوره یا 11 نه یو به پکې وایي اووه دي که اته به وي اته دي ته یو څو دانې ووایه ځکه یو څو دې ویلې توت زمیني در باندې خورم هغه راته نه وځي هغه نه دي درته زده نه اوس هم تکړه دی ماشاءالله خاص څنګه کار کې خو در باندې ظلم نه کېدی نه مخکې چې زه رالم هلته کار کې لګیا وي ټپې دې ځان سره ویلې چې کوم شعر دې ویلې ټوکه دې ویلې څه دې ویلې دې ویلې دا معلم صاحب وویل ته یو ټوکه زده وایي ټوکه خو وایي نه فکرې خو به دې زده یي نه یو ټوکه صنف کې خو به خامخا جګېږي هلته خو به یو ټوکه نیمه کوې شعرونه مې ځینې تلاوت کولی تلاوت وکوه که نه بیخي به ښه شي ځه یو تلاوت به وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق الله العظيم ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه اباد اوسې بیا هم درته ښه راغلاست یم درنو لیدونکو دلته ځینې ملګري لګیا دي پارټي کې د توت زمیني په ویستلو باندې له دوی سره هم خبرې کوو السلام علیکم سړی مشر وروره ښې جوړې په خیر یې قراري ده صحت ښه ده نوم دې ووایه راته نوم یې نظیر نظیر خانه څنګه ښه یې ولاس جوړې شکر په خیر لمر ته لګیا ولا لګې خواله خواله دې که ځانه ولاس څنګه چل ده ستړی خو نه یې ولاس لګیا یې ښه خو یې جوړې څنګه په مزدورۍ لګیا یې ولاس مزدوران مزدوري ها 100 روپۍ درکړي د ورځې 200 کار خو دې سخت نه ده نه ولاس سخت نه ده لمر د ګرمۍ لمر ده لګي اوبه مو بس کوي او سوري ته لږ لږ کار کوي ولاس لګیا څنګه کار خو دې ستړی نه ده ډېره نه کار هم ستړی نه ده بس د ورځې څو نه ځای درته ټارګېټ کړی ده چې دا به وباسې ولاس یې ورځ دا پټي خبره ده نه پټي خبره پټي خبره ده څومره پټی وباسې د ورځې یاره جرب وباس شاخه د ورځې یو جریب تنه وباسې که نه نور ملګري هم نه دوه په نور ورسره په درې نفر باندې یو جریب نه 125 تقریبا راځي یو جریب نه د څه وایي یو پایکاټ ته راځي یو وړې پایکاټ یو 50 پیسې به راځي ښه دلته خپل کارم کوه او چې داسې نه چې دا ملګری دې سر ته م ولاړ له او هغه وایي چې زما کاریګر دې ټول له کاره وویستله ښه څنګه کار هم کېږي په دې 200 روپو ډېرې ښه ده ګزاره روانه ده څو بجې دي بچې مالاسې نسته مجره بچې دا تر څو مجره دی مجره دي ډېره سخته ده ډېر نه پلا کوژدن هم نه کړې نه کوژدن هم کړې کوژدن دې کړې واده پلان شته نشته واده وراسې معلومات نشته نشته نه بیخي پلان کې نشته که نه ستا اول نشته خو اوس لږ سا کمزوری ده ساعت کمزوری ده ولور خو یې در باندې نه دی ښه نه ولور نشته ولور نشته ولور هم نشته ده او بیا بیخي لکه چې وضعیت خراب ده پیسو نور نه شته ده وراسې ښه ولا نو په 200 روپو به چېرته برابرېږي ولا که هېڅ شی کې 200 بس لین کور هم کړ داسې روزمره دی دا کار یې که نه نه وراسې روزانه نه یي هر ورځ نه یي ښه زه الله دې ورحمېږي په ټولو باندې او دا 200 روپۍ که وایي چې ډېرې کړم درته په هغه سړی هم ګوره تیار مخې سره شته ده پرې ډېروی شم ډېره یې که ډېرې کوه ډېره کوو زه الله به ورحمېږي هغه ته به موږ یو لږ شیطانات غوندې وکړو چې لګېدلي خوشحاله اوسې اباد اوسې ته خپل کار کوه ډېره مننه الله دې لره نو توت زمیني شکول هم خپله یو هنر غواړي ځکه دا دې کې به ګورې چې کوم یو مزېدار دی کوم یو نه دی ته راځه داسې راځه
او وګوره ماشاءالله چې څومره ښایسته میوه خدای راکړې ده ډېره ښکلې میوه مزېداره میوه ده نو د دې هغه شکول هم خوند کوي خوړل هم خوند کوي او همداسې چې ورته ګورې هم خوند پکې دی نو سرخرود ولسوالي چون یو غټ مشکل لري هغه د اوبو خو د اوبو سره سره اوس د دې خلکو مشکلات هم شکر دی حل شوي دي او دومره یو ښایسته توت زمیني چې واقعیت درته یم اروپا کې او یا په نورو هیوادونو کې داسې توت چې ته اخلي نو ډېرې زیاتې پیسې به پرې ورکوي درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو دا چې د سرخرود ولسوالۍ مربوط مخکې موږ یادونه وکوله چې د توت زمیني پورې مربوط خپرونه موږ تاسو ته برابره کړې ده راځو دلته دغه ځای کې نو د دې توت زمیني پیکینګ کیږي چې دا څنګه برابریږي دلته ملګرو سره هم خبرې کوو تاسو راسره اوسئ السلام علیکم جوړې په خیر قراري ده صحت ښه ده په خیر السلام علیکم جوړ روخې په خیر قراري ستړی مه شئ بابا ته ښې جوړې قراري ده وروره خاص دی په خیر هستئ که مهرباني سالله مصروف هستئ نو چې له کاره مو نه باسو سالله خیرت ده دا څه کوئ تاسو په خیر سره توتان توتانو باندې څه کوي دا ډبی ده ځمکني توتان دي ځمکني توتان دي دا بندوي په ډبیو کې ډبی کو بندوو ښه دا بیا چېرته لېږئ دا کابل ته نوم دې راته ووایه ته نوم مې عبدالحکیم عبدالحکیم خانه ته کوم دی ته زه د همدې پتیوات یم سرخرود دا په کاریګرۍ لګې که نه خپل دوتان دي نه کاریګرۍ باندې کاریګري دي څو روپۍ درکړي 400 ورځې د ورځې 400 دا خو بیا ډېرې روپۍ دي ماشاءالله نو اسانه کار ده آسان خو نه ده دونه ښه ده نورو نه نورو کارونه ښه ده نورو کارونه ډېر دقیق به پکې نو چې کم یې پکې خراب او کم یې هغه لرې کوو لرې کوئ که نه داسې نه چې له مخې کار ده نه د مخ کار نشته دغه ډبی چې ډکوئ دا دې نه بیا تاسو څو روپۍ ورکوئ دال د کابل کې 15 40 خرڅېږي دې ورځو کې کابل کې 15 40 خو هغوی په څو خرڅوي بیا هغوی نو 50 شپېته هر څومره چې خرڅ شول بازار خبره ده داسې د یو ډبي کې څومره ځایږي یو ډبي کې نیمه کیلو نه ډېر ځایږي 600 ګرام 200 ګرام اوس دا چې لپاره ګټور دي دا صحت ته ډېر ګټور دي صحت ته ګټور دي تا خپل په ځان خواري نه کړې نو نه خورې ولې نه خورې کنه خورې خروخه ډېره پرېمانه داسې د ورځې چې څومره وخورې تاوان نه رسوي یاره نیمه کیلو نه باید څوک ډېر ونه کیلو نه دا خو دا ملګري وایي چې دی تقریبا 1 کیلو یو نیمه دی خپله وهلي ده هو که نه دا خو مونږ خو خپله وایو مونږ خو تمام ورځ ورته ناست یو که زړه هم کېږي چېرته لاړه ځوانه ته دوی خوا راشه صحیح ده چې له کاره دی ونه باسم دغه مشکل نشته کار دې کې اوس تاسو خام ډېر اچوئ که پاخه ډېر اچوئ نه پاخه یې نه خام یې ګزاره حال دی څنګه یې ته نوم دې راته ووایه نوم مې صفي الله خان د کوم ځای ته د همدغې پتیوات پتیوات څنګه یې ته الحمدلله صحت دې برابر ده الحمدلله څنګه ستړی خو نه یې نه ستړی تم په کاریګرۍ لګې که نه خپل کار هم دی بس په کاریګرۍ وایي په کاریګرۍ هم نه یم خپل دوتان مو دي خپل دوتان دي بیا خو به بیخي تا ماشاءالله رنګ هم ښه ده تازه شوی دا دوتان ډېر وویلي مخکې خو ملګري وویل چې صحت ته فایده لري څنګه د رښتیا وي که نه بلکل صحت ته ډېره ګټه لري د ډاکټران چې څه وایي وایي ګټه یې ډېره مونږ خو نه پوهېږو ګټې نه خبر نه دلته خو به تا ته معلومات شوي چې خوړلي دي کله هغې کې خو پته لګېږي چې دا فایده لري نه لري ځکه انسان چې یو شی خامخا وخوري ډوډۍ چې وخوري خېټه مړه شي انرژي لاسته راځي که نه نو داسې به دا هم خامخا فایده به وي فایده لري ښه صحیح ده فایده څنګه ستړي کېږي خو نه دی کار کې نه کار کې ستړیا نشته دی کې هو د ساتیرۍ کار دی د ساتیرۍ کار هم خرما او هم سواد خرما هم سواد نه ماشاءالله یو واقعیت ته که نظر وکړو چې دا توت زمیني زموږ په خپل هیواد کې کېږي او د خپل هیواد په اصطلاح میوه ده که نه نو یو سړی
40 روپۍ 50 روپۍ په انرژي ورکوي او انرژي سکي د هغه انرژي فکر نه کوم که کومه ګټه ورته ورسوي تاوان نه بغیره ځکه یو خو د معدې لپاره تاوان لري بل ډېر زیات تکالیف پیدا کوي د خپله دا د انرژیانو د څکلو ځکه د یو سروې له مخې دغه اوس وخت کې تقریبا 2.5 میلیونه خلک یوازې د دې انرژي د څکلو له وجې په شکر ناروغۍ باندې اخته شوي دي او تقریبا 1.5 میلیون خلک هغه د زړه په ناروغۍ اخته شوي چې دا انرژیان څکي خو که چیرې یو څوک دې ته سوچ وکړي چې زه 50 روپۍ یا 40 روپۍ په انرژي ورکوم د هغې په ځای چې دغه 50 روپۍ 60 روپۍ دا یو ډبی واخلم 2-3 کسې خوري 2-3 کسې خوري هم انرژي او هم بې تاوانه بې ضرره ځکه دا تاوان نه لري او بل به دا ګټوي چې زموږ به د خپلو هیوادوالو لپاره ګټوي ځکه دا د هیواد میوه ده هغې نه استفاده کوو او ګټه یې زموږ دهقان ته رسیږي ګټه یې زموږ تجار ته رسیږي نو په دې هیله چې هیوادوال هم دې ته متوجه اوسي چې دغه بغیر د بې ځایه انرژیانو د څکلو نه خورداري وکړي او دغسې خپل وطني تولیدات او میوجات استفاده کړي خوشحاله اوسې کوم شعر ټپات شعر ټوکه تا ته زده نو مهرباني شعر و ټپونه به د بقایه شم پوه شې شعر ټپونه به د بقایه شم نه ولې زده دې نه دي زده مې نه دي نه زده مې نه دي خوشحاله اوسې اباد چې تاسو خپل کارونه کوئ الله مو لاره ژوندي اوسي مننه بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو دلته یو بل ملګری را سره ناست ستړي مه شئ خیر اوسئ ژوندی اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو کارکوونکو ته ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او ستاسو راتلل ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی هر وخت راشئ وروره زموږ وروڼه یاستئ د زړه سره یاستئ زموږ د ملګري چې دي دغه کاروبار کې مصروف دي نامخدا ښه ځوان زندگی برابر ده شکر الحمدلله خلک د ځوانان بهر ملکونو ته ځي که نه دا بهر ملکونو ته کله ګډوډي راشي په دې لارو کې ورته باندې تنسۍ راځي هغه راځي مشکلات دغه ته دغه کاروبار حق حلال کاروبار د وروره دغه ته نامخوا ماشاءالله 40 کسان پکې مصروف وي پوه شي او دغه زموږ په حساب مالک خدای د دا د مقصد مځکو پټې همدغه دې سره مونږ کاروبار کوو ښه کاروبار شکر الحمدلله روان ده 100 روپۍ درکېدو ورځ مونږ ته خو 3.5 راکوي خو مونږ 50 دې ته هم پرېښوده مال 300 راکړه خیر ده دی تخفیف ده او دی تخفیف ده خو دې چې بیا کال ته لخر بیا مونږ ونیسي که نه د کال د آینده سوچ هم لري آینده سوچ کوو که نه په دې چې کوو نه خو نن سبا دغسې حالات ده په دې افغانستان کې خو خیر نور تاسو خیر انشاءالله خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ مننه خوشحاله اوسئ نوم دې ونه ویلې راته زما نوم محمد فهیم جهانیار ده او همدغه ملک کې اوسېږو ډېر هڅه مې وکړه چې بهر ملکونو ته لاړ شم څه شی دی کول بهر کې مړه بهر ته چې لاړ شو ولا ښه ده دې نه بیا بهر کې څه شی کوي بهر کې څه دي بهر کې داسې دوتان خو نشته داسې دوتان دي داسې بهر کې چېرته میلاویږي لالما داسې بنډار داسې دوستان داسې ملګري داسې ګپ شپ مې تاسو سره ولګول بخښنه غواړم پوه شئ همدغه زموږ خپل هېواد کې چې مونږ هڅه وکړو او کار وکړو همدغه ملک مونږ ته بهر ده او هر شی زمینه مساعد ده مونږ ته شکر الحمدلله د ورځې 3.5 روپۍ ګټې د میاشتې 100 روپۍ شوې د میاشتې 2.5 روپۍ ته ډېر شی دی ډېر شی الحمدلله شپه دې هم په کور شپه په کور د وروره 2-3 وخته ډوډۍ دې باندې تین کوو پوه شي و که نه دغه هم بچت دا د ټول بچت بس ځوان ته تېرېږي شکر باسو بدون د کفر نه پوه شي او تاسو نه هم مننه کړم او خدای دې وکړي چې مخکې دې چې واده دې کړی واغه واده مې کړی د شکر الحمدلله مال د خدای د 15 هلکان دي 3 واده نه ښیم واده دې مال کړی وا واده مې کړی وکوله چې کوم شعر به درته وایم شعر ولا وایي په کشمالو کې ورته پټ شه د جلۍ پلار چې راغی ورته پخو کمینه ته لاړ شه دننه یعنی خپل خو سر ته ویلې چې بل څوک ته نه ده ویلې یعنی کور کې نه پرېښودله خپله زومه پوه شي بل ورته وویل چې کشمالو کې ورته پورت شه که نه خپل خسر ته چې خسر ته راغی ورته پخو کمینه هغه ډایري هغه خوا ته لاړ شه دننه او بس نور د کار خپل ده وایي نور د کار خپل د چار څه درسره وکړو دا هلکان ورنامخوا ماشاءالله ټول خوشحاله دي خوشحاله دي خوشحاله یو بل هم ورته ووایم بل به چې ورته وایو وایه ولا په دې ټیم کې دا شعرونه هم زما نه هېر شو پوه شي نه شعرونه ګیدړان خو ورته زیږه شعرونه
وای جاپان افغانستان خو په یو وخت کې آزاد شوي جاپان افغانستان خو په یو وخت کې آزاد شوي جاپان وګوره چې یو ښار د هلیکوپټر په ذریعه باندې د هترو سپرې کېږي ما ورته وګوره چې یو بل وژنم ځکه په وینه باندې سره کړو تم ځان ته مسلمان وایي زم ځان ته مسلمان وایم چې دا ولې د ولې ځواب نشته ګرانه د جاپان هر شیز په نړۍ کې سر بالا ده ما ورته وګوره یو بل وژنو هغه توره ډبره لاندې سلالونه یې هغه په سرو وینو باندې رنګ کړو چې دا ولې د ولې ځواب نشته ومن الله توفیق خدای دې ټول ته هدایت وکړي اول ما ته دا ټولو ته پوه شي دا اوس څه شی اوس تا موږ سره شریک دا یو ترنم پوه شي دا یو ترنم په دې معنا داسې ده که نه زموږ ستاسو په دې ملک کې لالونه دي خزانې دي پوه شي هر رقم قیمتي ډبرې دي او موږ او تاسو نه پوهېږو په دغه چل باندې یو بل وژنه یو بل په خوراک باندې اخته یو که نه مشغول یو او باید یو بل قدر وپېژنو که هر څوک وي که هر ګوند ګروپ کې څه یو بل قدر وپېژنو د دغه ملت یو اتفاق ولرو اتحاد ولرو پوه شي اتفاق اتحاد ډېر ښه شی ده بالکل خو اوس هم د ویاړ ځای ده او د فخر به وکړو شکر به وباسو خپل ملت کې داسې اسوده یو باید چې نور هم موږ غښتلي واوسو او یووالی وکړو یو وجود یو طاقت اوسو یو ښه راتلونکی افغانستان په هیله خوشحاله عباس مننه ډېره زیاته مننه الله دې بل ملګری هم لګیا ده له ده سره ته ولرې چې د فکر کوم د همدې پټي خپل مالک السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شي شکر ځوانه څنګه خیر راغلی ښې جوړې نوم دې ووایه محمد ایوب ایوب خانه څنګه الحمدلله جوړې خپل خیر په خیر راغلی ماشاءالله ښه ښایسته توتې زمینې خو دې راټول کړي دي شوقي ولا الحمدلله خدای راکړی ده د پټي مال ماشاءالله ډېر ښایسته تاسو وګورئ درنو لیدونکو مخکې مې یادونه وکوله چې یو څوک په انرژي او په دې فضول شیانو پیسې ورکړي ولې په داسې یو ښایسته وطني میوهجاتو باندې پیسې ورنکړو داسې یو میوه خدای راکړې ده چې ته وګوره پټي کې ځوانان هم په کار بوخت او ورسره په خوا کې زموږ او ستاسو د صحت لپاره هم ګټور او بیا هم ترېنه استفاده نه کوو دا به موږ خوار کبرجن یو دا تقریبا د څو روپو دي دا راځي دا 400 روپو نو 400 تقریبا 10 کسانه په مړیږي 10 کسه په یعنی ښه خسته کدا 10 کسه په یو ټیم کې دغه وخوري نو خلاصوي هم نشي خو 10 کسه کدا دانه سالوي خو په 500 روپۍ غي انرژي راخلي سکی نو هم صحت ته تاوان او فایده مرده نشته واقعا ده څنګه د ملګری چې سره کار کوي خوشاله دی کنه ولا الحمدلله زه خوشاله یم خدای دې وکړي چې دوی خوشاله راځي دوی ګیله وکول دغه 200 لګي کمی دي نه ان شاء الله ور باندې زیاته کنه لګ دې زیاته کزه که عوام ګرمه ده صحیح او خیر دې کته په دوی لګ رحم وکړي نو الله په تام رحم ان شاء الله کار کې به برکت ان شاء الله ها دوله څومره پټه درته باسي ولا لس بس په دولس بس په پټه باسي یو کس کدوا فل دا کار خو د پابند کار ته په یو دونه کېږي څلور 15 لکان په مسین 15 کسان اوس فل حال 15 کسان مونږه دغه 15 کسا یا څلور کس چې تاسو کار کوي د ورځې تقریبا 900 روپۍ راځي کنه دغه مصرف چې په دی واچ د سیدا پټه بیا ګټه کوي نه کوي ان شاء الله ګټه کوي ماشاءالله یو جریب چې اندازه تن دغه د بسته یو لسمشته چې تاسو پکې کار کوي مصروف استه پکې پارو ور کوي او بو ور کوي بار ورته تګ را تګ دغه یو جریب زمکه تقریبا 100 روپۍ د ګټه کوي اندازه ولا د کال پورې اړه ده چې لکه سکه خو ماشاءالله باران هم نه و ځکه غلیم نه و بازارونه خراب دي خو اندازه تن د 100 روپۍ درته د یو جریب نه راځي او یا زره 90,000 لک پورې کوي یو لک چې بازار خراب دی باندې مصرف څومره راځي تقریبا مصرف هم د چې خپل کاروبارو کې خپل د پټي مالک دا دومره مصرف نه راځي 15 اما کود او نور دا وبه غواړي او چې مزدورانو نه سی بیا ډیر خرڅوي او دغه سیستم چې تاسو کله کوي د دې د کار سخت اسانه ده ولا کار خو سخت ده دا د کینولو نه تر ټولول پورې ټول سخت ده ټول کار سخت ده ځکه نازک بوټي ده ډیر نازک ده او ډیر په زحمت باندې غټيږي الله دې لاره خوشاله اوسې خدای دې وکړي چې سکه لري پکې ښه ګټه وکړې تا واده کړی که نه واده دې نه کړی انشاءالله چې دا سیزن چې ته ووهې په خیر سره واده ماده پیسې برابرېږي نه مخې ته یو بل هم دی مخې ته بل هم دی خو هغه چې هم خلاص شي بس تا کار الله خدای مهربانه ده دغه کار چې وشو بس تا ته بس موټر تیار لین کې درېږي دغه مجرد له خیر اخلاصي دی هغه کې که نه او پاسي بارډر پاسي راخره زه الله دې ورحمیږي خدای دې په ټولو ورحمیږي خدای دې کار کې برکت واچوي خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه الله خیر راغلی هر کله را چې خپل ځای هم ده خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه خوشحال شو درباندې کور ودان بچیان لوی درنو لیدونکو دا چې په سرخرود ولسوالۍ کې سږ کال
ډیری دهقانانو هغه دغه توتي زمیني کرلي دي. واقعیت که وګورو تاسو دا وګورئ ډېر یو ښایسته حاصل ده، ډېر مزیدار حاصل ده او له دې نه استفاده زموږ او ستاسو په اصطلاح یو وجیبه هم کیدی شي، ځکه موږ او تاسو یو چې د دې به ملاتړ کوو، د دوی به پشتیباني کوو تر څو دوی لا کال ته وهڅېږي چې داسې یو ښایسته ښایسته تخمونه چې دوی نور هم په نظر کې لري اما دلته وطنوال د دوی ملاتړ نه کوي، بیا فکر نه کوم که دوی ورته زړه ښه کړي. نو موږ به کوشش کوو چې د دې نه استفاده وکړو، د دوی لپاره بازار موندنه وکړو. تجاران ورونه هم په دې کې باید کوشش وکړي چې د دې لپاره راشي دلته خریداري وکړي، فروش وکړي، ویخلي او دوی نور هم وهڅېږي. نو درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې په سرخرود ولسوالۍ کې او بیا خصوصا د توتي زمیني اړوند تاسو ته برابره کړې وه. تر بلې خپرونې تاسو ته ښې شیبې ولرئ. الله مو لره ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.